ملګرو دغه نننۍ ویډیو زموږ د اکاونټ ریکوري په باره کې ده. موږ څنګه کولی شو چې دغه د جیمیل اکاونټ چې کوم خراب شوی ده دغه بیرته ریکور کړو. دلته کې تاسو ته ښکاري د جیمیل چې کوم ده ساګین ریکوري په نوم چې کوم ده تاسو ته ښکاري بل چا پې رمز تغییر کړی ده، موږ بیرته غواړو ترلاسه کړو. دلته کې به راشئ ملګرو، په همدغه ساګین ریکورډ باندې به کلیک کوئ. ملګرو همدغه رنګ چې تاسو دلته کې کومه صفحه راواوښتله دلته کې به تاسو کلیک کوئ، په دې نیکسټ تڼۍ باندې به کلیک کوئ چې کومه شنه تکمه تاسو ته ښکاري نیکسټ، په دغه به کلیک کوئ. همدارنګه ملګرو تاسو ته خو هغه زوړ پاسورډ که یاد وي ورکړئ او که یاد نه وي همدارنګه په دغه فورګیټ پاسورډ باندې به کلیک کوئ. ملګرو چې په دغه فورګیټ پاسورډ باندې کلیک کړئ دلته کې اوس تاسو ته وایي چې تاسو غواړئ چې په دغه جیمیل باندې پاسورډ تغیره کړئ او که همدې موبایل کې دغه جیمیل اوپن شي او پاسورډ پرې تغییر نشي. موږ غواړو چې په دغه په جیمیل باندې پاسورډ رمز تغییر کړو. دلته کې به راشئ په دغه اپډیټ پاسورډ باندې به کلیک کړئ. چې په اپډیټ پاسورډ هم کلیک کړو ملګرو همدارنګه دلته کې تاسو ته بله صفحه راوړي چینج پاسورډ. تاسو ته ښکاري دلته کې تاسو ته وایي چې کریټ strong password دلته کې یو strong password ورکړئ ملګرو. همدارنګه تاسو ته ښکاري دلته کې په دغه چینج پاسورډ باندې به کلیک کړئ. همدغه رنګه زموږ چې کوم جیمیل خراب شوی او هغه موږ بیرته ترلاسه کړو او ریکور هم کړو. تاسو ته ښکاري ملګرو هغه صفحه هم له دغه ځای څخه ورکه شوه چې کوم مخکې دلته کې پورته وه. دلته کې تاسو ته ښکاري ملګرو دلته موږ راشو روژیا ته پاسپورټ به اوپن کړو. دلته کې به هماغه رنګ ورکړو. دلته کې ملګرو دا هغه جیمیل نه دی، دلته کې موږ غواړو چې هغه بل جیمیل اوپن کړو او دلته کې موږ ته وایي چې د موبایل رمز ورکړئ، همدارنګه فنګر پرنټ ورکړو ورته. ملګرو دې نه به تېر شو دلته کې به راشو د پلی سټور باندې به ګوته کلکه ونیسئ، همدارنګه اپ انفو باندې به کلیک کړئ په دغه تڼۍ باندې. دلته کې به راسئ سټوریج باندې به کلیک کړئ، دلته کې به کلیر چیټ باندې به کلیک کړئ. کلیر ډیټا باندې به هم کلیک کړئ.
بیرته به راشئ پلی سټور به اوپن کړئ. چې پلی سټور هم اوپن کړو همدارنګې به دلته کې اوس تاسو ته ښکاري چې زموږ جیمیل همدلته کې ملګرو تاسو ته ښکاري پلی سټور هم جوړ شو موږ سره، او دا هغه زموږ خراب شوی جیمیل و، هغه بیرته هم ترلاسه شو، ریکور شو. تاسو ته ښکاري ملګرو دا و د نن ورځې ویډیو. که د پلی سټور په خلاصولو کې لا هم کومه ستونزه لرئ لاندې په کمنټ کې راسره شریکه کړئ. که ویډیو ګټوره وه هیله کوم لایک یې کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو داسې نورې ګټورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.